د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړي او ملګري کابل ته راغلي دي. دا چې د ډاکټر ناکامورا ملګري او کورنۍ څه وخت کابل ته راغلي دي، د هغه جسد څه وخت جاپان ته انتقالوي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ 15 غړي او د هغه ملګري کابل ته راغلي دي تر څو د هغه جسد جاپان ته انتقال کړي. د رسنیو د راپورونو په وینا په ننګرهار ولایت کې د ډاکټر ناکامورا تر وژل کېدو وروسته د هغه د کورنۍ 15 غړي او ملګري کابل ته د هغه په جسد پسې راغلي دي تر څو جاپان ته یې انتقال کړي. په دغو کسانو کې چې له جاپان څخه کابل ته راغلي دي د ډاکټر ناکامورا میرمن، د هغه لور او 3 تنه یې همکاران دي. د یادولو وړ ده چې د ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار د آبادۍ اتلو او خلکو ورته له مینې کاکا مراد هم ویلو چې په دغه ولایت کې ډېرې شاړې ځمکې آبادې کړې وې او د اوبو د مهارولو په برخه کې ډېر زیات کار کړی و. همداراز یو ستر پارک هم جوړ کړی و. 2 ورځې مخکې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې سهار مهال په یو برید کې ټپي شو چې وروسته له سختو ټپونو یې ساه ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د هغه پر مړینه باندې په لر او بر کې سخت خفګان ښکاره شو او دغه پیښه په پراخه کچه وغندل شوه. ډاکټر ناکامورا چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود، په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو غوښتنه وکړه چې هغه جسد د افغانستان او جاپان په بیرغونو وپوښول شي او د وزیر اکبر خان پر غونډۍ دي پر پرتمینو مراسمو خاورو ته وسپارل شي او همداراز دغه غونډۍ د افغان جاپان دوستۍ غونډۍ په نوم هم ونومول شي. خو اوس داسې ښکاري چې د هغه کورنۍ په د هغه جسد پسې جاپان ته راغلی او هلته به یې خاورو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې نن د ډاکټر ناکامورا کورنۍ او ملګري له ولسمشر غني سره په ارګ کې هم کتنې کړې دي. ګرانو مینوالو، په دې هیله چې مطلب مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.